السلام علیکم. زه یم عظیم شاه نن بیا له تاسو سره مخاطبه له یو ډېر ښایسته موضوع سره چې د مولوي بزدګر صاحب په اواز ده. ډېر اسلامیک او ډېر ښایسته ویډیو ده. راځئ ځو د ویډیو په طرفه چې په شریک کې تر اخره پورې وګورو. چې یو سړی و خرې ساتلی نو په هغه خره به هغې غریب مزدوري کوله. چېرته سره چلوله پټو ته نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو خیال یې وکړه چې هلکه ستا نور څوک دي خو یو ته یو دی دا خر دی او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي نو دا داسې ښه مری ده راشه دې خره ته یې په غاړه کې واچو. نو ملغلره خره ته په غاړه کې واچو. چېرته یو جوهري پې راپېښ شوی دی چې کتلی دي چې اوفوی دا خو ملغلره ده او دا خر والا د دې خره په غاړه کې اچولې ده. دا خر والا ته پته نشته چې دا د 1000 روپو ملغلره ده. ورته ویل کاکا دا مری خرڅی نه؟ نو خره والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم؟ وی په سوی ورکې. وی خو چې څه دې راکړه؟ هغه ورته یو 10 روپۍ رایستي دي. نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خره کېده. 10 روپۍ چې خره والا کتلی دي لیونی شوی دی او زرې مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه. هغه سړي له یې ورکړه او اوس په یو منډه روان دی چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نه شي چې نه عالمه. جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 1000 روپو ملغلره ده او خروالا ځان له په منډه روان. جوهري هغه مری یوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او ښه بهترین بکس کې کېښوه. ډېر په قدر او په عزت لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو دپاره یې څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ کړي. څه زمانه پس بادشاه ته د هغه ملغلرې ضرورت شه چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یوه خیږي. اوس کال پس سپای کې یوه د دې څه مطلب دی؟ دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی دی داسې بند چې اسمان کې ګړګړ وشي نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او دا خوله یې پرانیستی شي او داسې وازه خوله ونیسي نو چې ساس کې پکې راوغورځېږي که یو ساس کې باندې دا سپای بند شوه او سمندر بیخ ته لاړه نو هغې کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي. د هغې یو قیمت بیا لکونه روپۍ او که دې سپی هرس وکړو او خوله یې وازه نیولې وه دویم ساس کې تم نو کال پس پکې 2 ملغلرې وي خو د دواړو قیمت د هغه یو عمرنۍ بیا. نو ځکه مولانا روم وایي چې کاسه چشم حریصاں پر نشد کاسه چشم حریصاں پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد. وی د انسان دا سترګې دي دام د حرس نه نه ډکي خو چې لږ شی راشي ورپسې نور وی چې نور راشي ورپسې نور وی. تا صدف قانع نشد پر در نشد. لکه هغه سپی چې دویم ساس کې ته خوله وازه نیولې ولري نو قیمت کم شي. زما عزیزانو بادشاہ وی چې ما ته ملغلره پکار ده خو هغه ملغلره پکار ده چې کومه کال پس په سپای کې یوه وځي. دې جوهري ووی چې ما سره شته منډه کړې ده او بکس یې راغستی دی چې پرانیستی ده چې ګورې ملغلره 2 ټوکړې پرته وه. دې جوهري ورته ووی چې بیړه دې تباه شه. د خره په غاړه کې خروالا اچولې وي نو نه ماتې دی او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته شوه. ملغلره ورته وایي چې زما بیړه مه تباه کوه جوهري بیړه ستا تباه شه. خره والا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه نو خره والا ته دا پته نه وه چې دا د 100 روپو ملغلره ده کلي زه به خره ته غاړه کې نه اچوم. نو اوس ما ته ولې شوې؟ ما ته ځکه شوم چړه مې وچاودو چې تا ته زما قیمت معلومو او په دومره سپک قیمت ته واغستم په 10 روپۍ. که خروالا زه د خره غاړه کې وم خو هغه ته زما قیمت نه معلوم. تا ته پته وه چې دا دومره اعلی اوچت شی دی
او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست. د پاکستان مسلمانان کافر کا په قیامت کې دوزخونو تزي او په عذابونو کې مبتلای واغی ته قیمت نه معلوم د سردار کونین صلی الله علیه وسلم، نو ورته قیمت معلوم دی د قرآن، نو ورته قیمت معلوم دی د حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو بدبخت قوم څه به کوئ چې د قرآن غوندې عظیم کتاب موجود دی، د حدیث غوندې عظیم کلام موجود دی، او ستا د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کیږي. ملک د ملک به خاورز نه ګورئ، ملک د ملک دا د زید عمر بکر خبره نه ده، ملک د ملک به خاورز نه ګورئ. دا په کچرو کې چې په لکونو خلق ولاړي او د زندګۍ فیصلې د پیرنګي تعزیرات ته وړي وي، دا خلق به څنګه خو قرآن غوندې عظیم کلام په دې الماری کې پروت دی، دوړې پې پرتی وي، ماشومان وله راولېږئ چې ورشه که سبق وی که نه وی قرآن خو به وشلی لږ که نه. دا غوندې عظیم کلام موجود دی او ته د زندګۍ فیصلې د پیرنګي قانون ته وړې کیږي به څه؟ اوس نظام اسلام او نظام اسلام چغې وایي، نظام اسلام چلول زده که نو بیا د نظام اسلام چغې وها. په نظام اسلام اول ځان پوه کا، بیا خبره ده چې روټي خلاص ډیر دي، ها کو کولو والا ډیر دي، لیکن نظام اسلام اوخو پیژنه چې نظام اسلام څه ته وایي. نظام اسلام دې ته وایي چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرې خو صحابه وتا چې زه درنه لاړم او دا امانت ته، که دا امانت هم خیانت کو خو غر کیي، او که امانت هم محفوظ ساتلو نو بول بمبالائی. سردار کونین وفات شو، اختلاف شو اہل مکہ و اہل مدینہ کے، اہل مکہ و اہل مدینہ کے. زه افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پر روټه درنه قرآن هیر شو، په چای درنه قرآن هیر شو، د یو چرک په هډوکي درنه قرآن هیر شو. قرآن خو اټل قانون دی، اټل. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، ادخلوا فی السلم کافة. اللہ وی داخل شئی په ټول اسلام کی، داخل شئی په ټول اسلام کی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداری د شیطان د لارو مکوئ. نن دا خبره څنګه کې چې سخوشو کنه، سخوشو کنه، سخوشو سوشو راشي چې څه شوي دي چې نن د لاهور جنگ اخبار کې درته وښیم چې څه شوي دي. کوم ملک چې تر اوسه پورې ډلې سمې نه شوې، نو دا نور خلق به څنګه شم شي؟ ډمې سمې نه شوې، یو ډمه د هغې ته ملک ترنم وایي. څه شی ورته وایي؟ ملک. نو ملک ترن زه به بل څوک څه ګرموم، بل څوک څه ګرموم. د ورسک بند کې وایي سوری شوی دی که څه چل شوی دی نو کله به یو شړپ شي. ملک ترنم بل به څوک څه ګرمه. تاسو سال جوړ کړی دی په کورونو کې، د ستاسو کورونه څه شی دی؟ هغه کورونه چې د مارغانو نر چرګ بیا په کور کې نه ساتلو، نر چرګ، هغه کورونه نن د ډنتوب اډې دي، هغه کورونه نن په شرمونو شرمېدلي دي. چا نه بگیا وای من از بیگانگاه هرگز ننالم، من از بیگانگاه هرگز ننالم، که با من هر چی کرد آشنا کرد. د قوم سال دے، د حکمران طبقے سال دے، کیگی بس پاکستان یو مسئلے تپاتے دے چی مولانا تپوس کوئی چی جی کا ووٹ ورکو کور نکو. زه څه خبرې ووټ ورکو کور نکو، ووټ ورکو کور نکو. ته تر اوسه نه پوهې سر دې د چرګانو چټوشه، تا ته تر اوسه پورې پته نه ده لګېدلې چې اوس دې د مولا د پیازه زوی ځان نه جوړ ووټ ورکو کور نکو، ووټ ورکو کور نکو. اورایټ تپوس رانه چا وکړو دا 13 غاښونه په دې سوک پې ماتو.
زه د داسې بې ضمیره قوم ملا نه یم، زه د داسې بې سړیتوبه قوم ملا نه یم. د دې د اسلام سره څه کار دی؟ دې خبرو اسلام سره څه کار دی؟ تاسو د کومه داسې په اسلام مړه مړه یئ چاله په دا یو ټکي کې چېرته ګناهګار نشي. خپل کار کوئ، کار سهاره راسې ما نه څوک استه په کار کوئ. درته کوم قوم چې تر اوسه نه یې پوه دې نه پس به ته څه پوهې؟ وایي مار چې سوړې لره ورشي هغه هم سم شي، ته د ګور غاړې له راغلی سم نه شي. سم نه نظام اسلام وایي څه ته؟ نظام اسلام معنا څه ده؟ نظام اسلام دې ته وایي اهل مکه اهل مدینه کې اختلاف پرېوت. امیر بچو کی د رسول الله نه رستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی، زمون وطن دی، تاسو د مکې نه مهاجر راغلی یئ، تاسو څه کار دی؟ امیر به زمونږ د مدینې د خلق. بیا ویل منا امیر و منکم امیر، یو امیر به د مکې وي او د خلق وي او یو به د مدینې د خلق وي. ابو بکر صدیق پاسې دی غوږ کېده یو حدیث واورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمة من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریشو نه. نو اے اهل مدینه تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث. اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی؟ هغه والله قال رسول الله هكذا، دا د پیغمبر حدیث. اهل مدینه را پاسه ده او وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه. نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت او د بیرو د بوټي لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت ورته. امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټۍ پیدا کول په خپل ځای. روټۍ به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم. نو خزانه ته بوته، بیت المال ته بوتلو، پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر. بیا ورته ښځه وایي چې انار ته میړه کېږي. وی پیسې نشته، دا ستا په نامه چې کوم اوړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخوره، دا اوړه بچ که دا به خرڅ کم تاله به پې انار رو. اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه، یو سیر وړی ابو بکر له ورکړه، هغه یوړه واپس بیت المال کې داخل کړه. ماښام کور ته راغی، وی انار، وی بیبي انار خو له څه کې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړه او آرډر مې وکړو چې دې نه بعد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوډر رالېږي. معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټم گزاره کولی. نظام اسلام دې ته وایي. قرآن کریم نسخه وه د کجورو په پاڼو لیکلی شوې وه، د اوسای په سرمن لیکلی شوې وه، د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی د پاغي لیکلی شوې وه. دا نسخه د سردار کونین نه رستو د قرآن پرته وه. یو غزا وشوه، پکې ډېر قاریان شهیدان شو. حضرت عمر راغی او ابو بکر صدیق ته وویل چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې راجمع کو او بیا لیکو دا قاریان شهیدان کیږي، هسې نه چې دا نسخه ګډه وډه نشي. ابو بکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله، په خدای مې دې قسمی که زه هغه کار وکم چې کوم کار پیغمبر نه کړی. پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړې نه وه، نو زه هغه کار څنګه وکم چې کوم پیغمبر نه کړی. دې ته وایي نظام اسلام، چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم چونکې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړي، نو زه ورته نه لاس کوم. نن تاسو وګورئ سهار ریډیو لګېدلي جائیں گے جھوم جھوم کر ریفرینڈم کے لیے، واہ واہ نظام مصطفیٰ، واہ واہ نظام، اور سره دبلې غږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم د هغه دبلو سره اغستی کېږي چې هغه به وي چې کوم ځای دا اواز هم رسي هلته د خدای لعنت وري. نن په ملک کې وګوره یو غزل یو چاربیته بې د خدای او د رسول د نوم نه نه دي ورسره دبلې غږي.
انجام به د قوم وګوره که تاسو پلان عربو کی کیږي او پلانی کی کیږي عربو کی کیږي عرب د ځان لغرق دي ټول 10 لکه يهود دي او ټول عرب په مخکړي دي بیړای ولا تبا په دنیا کې مالدار قوم کده مسلمان دي او په دنیا کې د یو قوم غیرت دا او خایچ شل کاله وشو قبله اول بیت المقدس دی يهودو په قبضه کې د تر اوسه نه د خلاصه دا غي پیسې خو ټوله تاو ما وخړي دل تراشی دا ټپوسان او مارغان را ټولې په درې درې او سلور لک روپے یو مارغان دلته تفریګاونه جوړ کړیو مونږ ورته تالاونه جوړ کړیو چې راځه ورته بربند لام وای هر شی به کې ملایي عربو خبره مکوا مسلمان خبره کوا چې نن د مطلق مسلمان څه پوزیشن دا هغه وصیت متعلق چې کوم وصیت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو چې ترکت فیکم امرین کتاب الله وسنت عزیزان سکسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو اوس زکات نه ورکو مونږه ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ور سره وکړي جهاد وکړي ویو سرونه قلم کوي حضرت عمر ورته راغی لګ نرمي کوا پیغمبر خو به نرمي کولا ابو بکر صدیق ورته وایي چې پیغمبر کا نرمي کولا نالته قرآن نازلېدم شروع جبرائیل راتلم شروع اوس دین مکمل شو یا به کفر یو یا به اسلام دیتا وی نظام مصطفیٰ دیتا وی نظام اسلام 102 سال دا ابو بکر حکومتو 102 سال عزیزانو چې څو وخت کې مړ کېده 15 سيزونه و د بیت المال ور سره بس نور د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهلی شو یو خوا چې مېلمله به د دې پای راوباسي یو د لرګي کاسه وه چې دې کې به روټۍ خوري 2 جوړې جامې وې یو د اوړي او یو د ژمي یو لوی صادر او د خامتا چې دا به اغوندیم که مړ شیم دا به د کفن وي زما عزیزانو چې مړ کېده لوڼې ورته ناسته وه بیبي عایشه او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا من لا یزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیا زه چې مړ شم نو دا د بیت المال 15 سیزونه دي زما په کور کې دا 15 واړه په منډه 100 عمر فاروق ته داخل کا سٹور کې جمع کا زه چې مړ شم د بیت المال شی زما په کور کې حرام ده ځکه چې خدمت به منقطع شي چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه د پاره حرام دا دې ته وایي نظام اسلام د نرستو د یو څو کسو په انتخاب عمر فاروق امیر شو چې دی ورغی عمر فاروق ورته داسې وکتل خو چې ویې کتل نو هغه باندې لړزه ولګېده پا سفیر لړزه ولګېده عمر فاروق ورته ویل تعال لا تخف راشه یریږه ما ولې ورته زه سفیر یم صاحب دا کاغذات مې راوړي دي خو یو عرض کوم چې د مسلمان قوم داسې امیر وي والله که تر قیامته په تنزل کې کړي ناس په ځمکه کمیس ته ټاکی ګنډې او د سترګو روب دې داسې دی چې والله په ما دې لړزه راوړه خالي په کتو اوس مونږ ته چې څوک وګوري لړزه به پرې راشي مونږ خو داسې څیزونه یو لکه نو خپلو کې صلاح وکړه چې راځئ دا ټول خلق شوکی کوي لارې شوکی دا مونږ څه بلاوالي
نو یو درې چې دی په جوارو کې پټناستي او یو په لار کې کینولی چې څوک راشي 13-19 مونږ ته آواز وکړه به در به شو به شو په دې کې یو خروالا پې راغلی کلالو لوښي خرڅ کړي و لخته ورسره وه چې راغی د اجړا ورته وایي چې کلال کاکا وی ودرېږه وی ولې وی مونږ غلیو لار شو کړو هغه چې خبرې اورېدل چې وایي دا خو اجړا دی بس هغه د خره لخته خو ورسره وه که نه چې تړک شو په دې غوږ یې وویل ودرېږه منډې کې هغه نورو اجړاګانو ته اواز کوي خورې راوځئ هغې وی څه دې وکړی ویل ویې پېژندو مونږ یې پېژندلي تاسو پوهېږئ مونږ یې پېژندلي مونږ سترګو ته هم چې څوک وګوري نو پې لړزه به ولګي دې ته وایي نظام اسلام دې ته وایي نظام اسلام یو ښځه راله او شکایت یې وکړو چې عمر فاروق ورته راپاڅېد او لارې نه ورته نظام اسلام درته ښیم په منبر ولاړ دی خطبه وایي یو غلام راپاڅېدو د ګریوان نه یې ونیو منبر نه یې لاندې راکوز کړو ورته ویل ولې بچیا وی دا د پیغمبر منبر دی ته په دې خطبه نه شې ویلی په دې به هغه څوک خطبه وایي چې په چا کې عدل او انصاف ته ظالم یې وی چې ولې وی په مال غنیمت کې څادرې راغلې وې ما هم تی کمیس جوړ کړی او تا هم تی جوړ کړی زما کمیس لنډ دی او ستا اوږد دی معلومیږي دا چې تا ځان له 2 څادرې ساتلې نو تا امیر المؤمنین نه ته ظالم یې حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې او زوی راوغوښتو چې بچیا زما دا کمیس اوږد ولې جوړ دی پلاره ما یو خپل څادر هم تاله درکړی چې غلام ته دا خبره وکړه ورته زه اوس وخېږه منبر ته خطبه شروع دې ته وایي نظام اسلام ته به د نظام اسلام په ملک کې یو سپۍ ته ووایې چې دې خوا راشه یو بابو ته به وایې چې او بابو صاحب دې خوا راشه دې بابوګانو اکثر دا چشمې داسې اچولي په دې ځای دې خوا راشه چپړاسي ته مې دا څوک دی پاگل ته چې بابو صاحب لږ بار راشه او به وایي ویلی شئ نظام اسلام دې ته وایي چې امیر المؤمنین ته وایي چې عمر فاروق دې خوا راشه په منډه والا را ماشوم یې غېږ کې ورته له عمره په دې مې پوهه کا چې دا قرآن یوازې زمونږ دپاره قانون دی او که ستا هم دی عمر فاروق ورته دا هر چا دپاره دی هر چا دپاره وی هر چا دپاره دی وی زما د هغې کې ستا امانت دی ستا زوی ما سره زنا کړې دا د هغې نه پیدا وی چې ښه وی زه بیبي په مخه دی کور ته راغی او زوی د سر نه راونیو دیوال سره ډغرې وه او جلاد یې راوغوښتو وی زما قانون دا دی د قرآن چې زنا چا وکړه او واده شوی نه وي 100 دورې ووهئ لګوي جرګې ولاړې چې عمره ستا دا زوی قرآن ډېر مزېدار لولي خدای دپاره معافې کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی مې چرې معاف کړي نه دي والله که زوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولاړ دی او زوی 100 دورې لګاو خو چې 100مه دورې ولګولو راوغورځېدو لتې ټکولې راغی او په دې مخې ورته لاس ووالي ویل بچیا که ته مړ شوې او مونږه ښخ کړې نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وشي دا د دروغ وهلي زخمونه ورته وښایه او ورته ووایه چې پیغمبره تا چې کوم قرآن پرېښی عمر پې داسې عمل کړی چې په کور راغلم نو صرفه یې ونه کړه لږ ساعت چې تېر شه انا لله و انا الیه راجعون دیتا وی نظام اسلام دیتا نوی نظام اسلام چې ملک ټول د غلو ډیپو دی تر اوسه یو غل نه لاس غوڅ نشو
مل ټول د زنا ډیپو دی تر اوسه یو زناکار سنګسار نش مل ټول د شرابیانو ډیپو دی مل ټول د شرابیانو ډیپو دی یو شرابی په درو نه والی شو دې ته وایي نظام اسلام چغې دي صاحب یو بد حال جوړ نظام اسلام او نظام اسلام او نظام اسلام چې د خلکو له د خولې نه بوټو زړه او کلیجیانې خلکو الټي کړې چې دا نظام اسلام دی څه شی دا نظام اسلام بیا د عمر د مرګ نه وروستو عثمان ذی النورین خلیفه شو عثمان خلیفه شو سازش ورته جوړ شو په کور کې بند فوج او پولیس او دا ورته راله چې څوک مړی کو تورې پې وچلو امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته وویل چې کوم کار پیغمبر نه دی کړی زه نه زما ځان دې لاړ شي خو د دوی ځان دې بچ کور کې ناست او رستو نه پې حمله وشوه قرآن لسته او رستو نه په تبر ووالو فسیکفیکهم الله دا آیات وی او د سر مازغې په قرآن ورکړی و زما عزیزانو دې ته وایي نظام اسلام دې ته وایي نظام اسلام دا عثمان سړی والا راغی پیغمبر را لېږلی ما یو من شات مې پکار یقینا بچه نن چې دا په ملک صاحب دا غوټ غوټ ساربه چغې وایي نظام اسلام نظام اسلام یو وزیر دی زما غوندې چې 15 جوړېږي نو هغه هم وایي چې نظام اسلام نو ما ویل چې زه درشم هلته درته کښېنم چې یاره داسې چل دی چې 2000 روپۍ مې پکار ماشاءالله ډېر حقیقت وینا یې وکړه چې ولې زموږ په معاشرو کې خدای خپله لیدلي دي زموږ په کورونو کې زموږ په مسجدونو کې قرآن شریفونو به راکي به میاشتې په کلونو څوک د کتلو والا نه وي څوک د هغه د حفاظت کولو والا نه وي دوړې ورباندې پرتې وي خاورې ورباندې پرتې وي هېڅوک د دې قدر نه کوي دا زموږ کتاب دی آخري او په دې باندې زموږ دین ایمان په دې ولاړ دی چې زموږ کم اسلامیک چې کم سیسټم دی ټول په دې قرآن مجید ولاړ باید چې موږ د دې قرآن مجید د دې قدر وکړو که نن زموږ په معاشره کې امن نشته که نن زموږ په معاشره کې بدامني ده زوی د پلار نه مني ورور د ورور نه مني نو دا ټوله دې له وجې ده که موږ چېرې د اسلام په طرف لاړ شو نو موږ د دې شیانو قدر وساتو نو انشاءالله زموږ په معاشره کې به دا یو شی نه وي امید لرم چې به تاسې نن زما نننۍ ویډیو خوښه شوې وي او له خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ او زما د وړوکی چینل دی دا سره لایک او سره سبسکرایب لازمي میلاو به دا نیکسټ ویډیو سره خدا حافظ